نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. د یو محترم ورور پوښتنه کړې چې اول د حمل د میاشتې د نوروز په نوم باندې لمانځل څه حکم لري؟ لکه د اوس سبا یا بل سبا چې د نوروز د حمل د میاشتې اوله ورځ وي، نو دا خل د نوروز په نوم باندې مانځي، یو قسم اخترې ګڼي، نو دا څه حکم لري؟ محترمه، کوشش کوم چې خبر رانه اوږده نشي. د ستا د خبرې په جواب کې باید دومره ووایم چې فقهای کرام، علما، محدثین لیکي د حمل لومړۍ ورځ د نوروز په نوم مانځل دا د پخوانیو فارسیانو رسم او د هغوی اختر دی. دا تشپرستو د فارسیانو د غیر مسلمو د جاهلیت د زمانې رسم دی او د هغوی اختر دی. لکه د مسلمانانو د اختر په څیر به فارسیانو په دغو ورځو کې خوشحالي کوله، نوي جامې به اچولې او یو بل ته به د دغې ورځې مبارکي ورکوله او یو بل ته به تحفې او ډالۍ ورکولې او نور ډول ډول رسمونه به کول. دا د هغه فارسیانو رواج دی، د هغوی عادت دی، هغوی به کولو. تاریخ پوهان وایي چې دا ورځ د لومړي ځل لپاره د فارسیانو لومړي اول بادشاه چې نوم یې جمشید دی هغه مانځلې وه، او بیا چې کله جمشید بادشاه شو دغه ورځ د اختر دوی وګرځوله او د جمشید بادشاه څخه وروسته وایي دا ورځ د اختر ورځې په عنوان منځل کېدله. د هود علیه السلام زمانه کې جمشید بادشاه شوی و او کله چې جمشید په تخت کېناستو خلکو دغه ورځ په نوروز یعنی د نوي ورځې سره مسما کړه او وروسته دا د مجوسیانو لپاره اختر وګرځېده. قدرمندو مسلمانانو ورونو، نوروز دا د مجوسی بادشاهانو ته ډیر د قدر او عزت وړ ورځ وه او مجوسیانو به په دې ورځ کې مختلف رسمونه او رواجونه کول او قسمه عقیدې درلودلې. په دې ورځ کې به مجوسیان سرکونو او عمومي لارو ته راوتل، به میلې به کولې، خوشحالیانې به کولې او دارنګې د سیندونو، ساحلونو، دریابونو او د تفریح ځایونو ته به د ماشومانو سره، کوچنیانو سره یو ځای د خوښۍ د منظر لپاره تلل. لکه اوس چې مسلمانانو د رواج کې وځي، ښځې او سړي به یو ځای د خوښۍ د لمانځلو دپاره وتل. لکه چې اوس هم بعضې ملکونو کې ښځې او سړي او زنانه یو ځای وځي او چکرې وهي. دا د هغه مجوسیانو کار و. خو اوس افسوس دا دی چې د دې ورځې لمانځل یوازې په فارسیانو پورې منحصر پاتې نه شول او د اسلام د مبارک دین د راتلو څخه وروسته هم ځینې مسلمانان په منځ کې دا ورځ لمانځل کیږي. لہذا مسلمانانو ورونو دې نه اجتناب وکړئ. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړو، په مدینه منوره کې خلکو له پخوا څخه 2 ورځې نوروز او د مهرجان دا 2 ورځې د خوښۍ او د خوشحالۍ لمانځلو ته ویستلې وي. نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه: ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه ابو داود. نو دا 2 ورځې نوروز او مهرجان نبی علیه السلام ورته وویل څه شی دي؟ هغوی ورته وویلي چې موږ به د جاهلیت په زمانه کې په دې ورځو کې لوبې کولې، مستی به هم کوله، اوس هم مانځو موږ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې بېشکه دا دواړه ستاسو دپاره الله تعالی په 2 نورو غوره ورځو سره بدلې کړي دي چې هغه د لوی اختر ورځ ده او د وړوکي اختر ورځ ده. یعنی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته لاړو
نو دغه نوروز ورځ او د مهرجان ورځ په دې نبي علیه السلام پابندي ولګوله او مسلمانانو ته وویل چې تاسو به دا ورځې نه مانځئ، تاسو ته الله د دې په عوض کې نورې 2 ورځې درکړي چې هغه د وړوکي اختر ورځ ده او د لوی اختر ورځ ده، دا مانځئ، دا تاسو په دې کې خوشحالي کوئ. همدارس دا دواړه اخترونه مسلمانانو ته هغه وخت علما فرمایي ورنقل شول چې کله مسلمانانو فارس فتح کړو او ځینې رسومات او عقیدې په فارسیانو کې پاتې وي، هماغه و چې مسلمانانو ته د نوروز د ورځې لمانځل ورنقل شول. د دې وجې نه د دې ورځو ذکر په حنفي فقه کې زیات راغلی دی، ځکه حنفي علماو او مجتهدینو د دې نه ویره درلودله چې د مجوسیت عقاید او رسمونه مسلمانانو ته منتقل نشي او که نقل شوي وي نو باید ځانونه ورڅخه وساتي. نو دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، زمونږ د فقه حنفي علما کرام اکثر علما ټول علما دا ورځې د کفارو، د مشرکانو، د فارسانو، د مجوسیانو ورځې دي، وایي دا مه مانځئ، تاسو دې نه اجتناب وکئ، دا د مسلمانانو ته مانځل حرام دي، ناجایز دي، دا به د نوروز په نوم باندې نه مانځئ. او دارنګې یو کتاب دی مرقات المفاتیح، هغه کې یو مسله دا هم ذکر کړې ده چې روافض دا ورځ د دې لپاره نمانځي چې د هغوی په ګمان په دې ورځ کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړی شوی و او خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورنقل شوی و، نو دا هغوی د دې وجې نه مانځي. په دغه نوم باندې هم څوک مانځي ناروا دی، د عثمان صاحب په شهادت خوشحالیږي. لہذا محترم مسلمانانو ورونو، نو د نوروز مانځل دا ناجایز دي، ځکه د اخترونه او د هغو لمانځل د شریعت برخه ده او په کار ده چې په دې کې د اسلامي شریعت لاره غوره شي او یوازې اسلامي اخترونه ولمانځل شي او بس. زمونږ په اسلامي شریعت کې د نوروز په نوم باندې اختر نشته، بلکې دا د مجوسیانو اختر دی. هر امت ځان ته شعائر لري او په دې مورد کې د اسلام شعائر وړوکی اختر او لوی اختر دی. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لكل امه جعلنا منسکا هم ناسکوه، د هر امت لپاره موږ د بندګۍ یوه لاره مقرر کړې ده چې دوی په هغې عمل کوونکي دي. لهذا موږ ستاسو دپاره د اختر ورځې چې هغه د وړوکي اختر د لوی اختر ورځې دي، موږ تاسو باید دغه مانځو. نبی علیه الصلاة والسلام د اسلامي اخترونو په اړه فرمایلی دي ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا متفق علیه، د هر قوم مخصوص اختر وي او زمونږ دا اختر دی، یعنی وړوکی اختر او لوی اختر. لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوروز او مهرجان ورځو لمانځل دا غیر مشروع ګرځولي دي، دې ناروا ګرځولي دي. لکه کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته لاړو، نو هغوی به دا ورځې مانځلې مدینه منوره کې. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ان الله قد ابدلکم بهما خیرا منهما یوم الاضحى و یوم الفطر، الله جل شانه تاسو دپاره د دې 2 ورځو ما سوا نورې 2 ورځې درکړي چې هغه بهتره دي، چې هغه د لوی اختر او وړوکي اختر ورځ ده. لهذا مسلمانانو ورونو، چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه ورځې منسوخ وګرځولې او د هغه 2 ورځو په عوض کې اسلامي اخترونه مشروع کړل، دا د دې دلیل دی چې نوروز د ورځې لمانځل دا منسوخ شول، ځکه چې په بدل کې اسلامي اخترونه رامنځته شول او د جاهلیت د زمانې اخترونه دا لغو شول، ختم شول. او بل دا ځکه محترم مسلمانانو ورونو، نبی علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، رواه ابو داود. نبی علیه السلام فرمایي چا چې د یو قوم سره ځان مشابه کړو پس هغه به د هغه قوم څخه وي، یعنی څوک چې د کوم قوم سره مشابهت کوي دا به د هغو نه ګڼلی شي. لہذا نوروز مانځل دا د فارسیانو اختر دی، دا د مشرکانو اختر دی، دا د کفارو اختر دی، دا د باطلو عقیدو والا اختر دی. مسلمانان به دا نه مانځي، که چا به دا ومانځلو هغو سره مشابهت وکړو دا به د هغو نه شمیرل کېږي. لہذا د کفارو سره مشابهت د دې وجې نه حرام دی چې په ظاهر کې مشابهت په باطن کې د هغوی سره محبت او مینه پیدا کوي، او څوک چې د کافر سره مینه او محبت پیدا کړي د اسلام څخه وځي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، خلاصه د خبرې دا چې د کفارو سره مشابهت دا ناروا دی، دا ناجایز دی، او دا هم وپېژنئ چې د کفارو سره مشابهت چې ناجایز دی په کومو شیانو کې ناجایز دی.
اول په هغو عاداتو کې چې په کفارو پورې خاص وي او انساني ضرورت نه وي. اوس ګوره نوروز چې دی د کفارو پورې خاص دی، دا د انساني ضرورت نه دی، لہذا په دې کې مسلمانان د کفارو سره مشابهت نه کوي. هغه عادتونه چې د کافرانو سره خاص دي او د انساني ضرورت نه وي ته به هغه نه کوي، مسلمان به هغه نه کوي. یو دویم د کفارو په عباداتو کې د کفارو چې کوم عبادتونه دي هغه به مسلمان نه خپلوي، هغه به مسلمان نه کوي. او دریم په رسمونو او رواجونو کې چې د کفارو کوم رسمونه رواجونه دي چې دا پلانې ورځ دا پلانې ورځ دا د ښځو ورځ دا د پیدایش ورځ وغیره وغیره دې نه به ځان ساتي. او څلورم په کالو لباس جامو کې چې د کفارو تقلید پکې مطلوبي، یعنې هغه جامې او کالي لباس اچول چې پکې مطلوب د کفارو تقلید وي هغې نه به هم ځان ساتي. او شپږم د ځان او بدن په جوړولو کې او سره مشابهت کول. ځان به داسې نه جوړوي، ویښتان به داسې وغیره نه جوړوي، ګیره به داسې نه جوړوي چې هغه د یهودیانو د مشرکانو د کافرانو سره مشابهت راځي. دارنګې اووم د اخترونو او ورځو په منځلو کې یعنې چې کوم د غیر مسلم اخترونه دي په هغې کې به مسلمانان شرکت نه کوي، هغه به نه مانځي، د هغې نه به اجتناب کوي، هغې نه به لرې تښتي. دارنګې مسلمانانو ته پکار دی چې دغه څو خبرې نور هم وپېژني چې مسلمان ته ښایي چې نوروز ونه مانځي او که څوک یې لمانځي پکې برخه دې نه اخلي. اول خو به ته پخپله نوروز نه مانځي، که بل سړی مانځي ته به هغې شرکت نه کوي. دویم د کفارو او دوکه شوو مسلمانانو سره د دې ورځې په مانځلو کې مرسته مه کوئ، همکاري به هم نه کوئ، لکه هغو ته لوحې جوړول، بوډونه جوړول، د هغې اشعار لیکل او نسبول ودرول چیرته، ځکه دا د کفارو مجوسیانو سره رسم دی. کوم دکانداران چې به لوحې جوړوي، بوډونه جوړوي د نوروز په باره کې هغه به نه جوړوي، دا د کفارو سره مرسته او امداد دی. نو ځکه چې په دې کارونو کې مرسته کول داسې ده لکه څوک چې په خپله نمانځي. او دویم دا چې کوم مسلمانان چې په ناپوهۍ سره د نوروز ورځ لمانځي هغوی ته هم باید نصیحت وکړي چې دا کار مه کوه، دا د کفارو کار دی. او څلورم دا په دې ورځ کې یو بل ته ډالۍ ورکول، تحفې ورکول، دې نه به ځان وژغوري، ځان به دې ساتي. او د هغو خوراکونو خوراک چې د خوړلو څخه ځان وساتي چې کوم خوراک په دې ورځ باندې پخ شوی وي، په دې مناسبت جوړ شوی وي، پخ شوی وي، چې تر څو چې د غیر شرعي مناسبت په منځلو کې شریک نشي. یعنې په دې ورځ چې کوم شیان پخ شوي د نوروز په نوم باندې دا به نه خوري، که دا خوري بیا خو ته هغو سره مشابهت وکړو، هغو سره د په اختر کې شرکت وکړو. او پنځم د هغو رسمونو او رواجونو څخه ځان وساتي چې په دې ورځ کې خلق کوي، لکه مبارکي ویل، نوې جامې جوړول، اغوستل، خواږه خوراکونه پخول او ویشل، تر څو چې د دې په ورځ مانځلو کې هیڅ برخه وانخلي. او دا ورځ علما فرمایي چې کمرنګه او لکه د نورو ورځو په شان عادي تېره شي. یعنې دا د نوروز ورځ داسې تېره کړه لکه تا مخکې نورې ورځې تېرولې، په دې کې به نه کالي نه وي اغوندي، نه به بل ته مبارکي ورکړي، نه به تحفې ورکړي، نه به شیان اخلي، نه به یې کور ته راوړي، داسې به دا ورځ تېروي. او دا هم ځکه چې مسلمان ته ښایي چې د دې ورځو د مانځلو حقیقت نورو هغو مسلمانانو ته هم بیان کړي چې ورڅخه ناخبره وي. کوم مسلمانان چې ناپوهه دي، نه خبر، نو علماو ته، نورو خلکو ته، تبلیغ والاو ته، امر بالمعروف والا علماو ته دوی له پکار دي چې دا خلک په دې باندې پوه کړي چې د نوروز ورځ ونه مانځي، په دې کې شرکت ونه کړي، په دې کې خوشحالي ونه کړي، په دې کې کالي وانغوندي، یو بل ته مبارکي ته ورنشي. دا ناروا دي، حرام دي، ناجایز دي. الله جل شانه دې په دې خبرو موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.